سره ته یو خبره کوم لورې، ما ته خو مخې ته راشي، زما خو دړه غوښې غزار در باندې نشم کولی، خو پلار دی د پلار زړه دی ډېر زیات سخت دی، دا مغه مخې له مه ورځه، هسې نه چې غزار در باندې وکړي نو بیا به تم خپې او زه به هم خپې یم. خو مورې زه څه وکړم، زه کومه لار وکړم؟ دا خیر ولې ما دومره غټ ګناه خو نه ده کړې. تا غټه ګناه نه ده کړې، ستا هغه د ماما کورنۍ کوم چې زما د عزت پورې خنده وکړه، زما د وینو څکلو ته تږې ناست و، د هغوی خو د هغوی ته خو نه ولا پلار جوړه شوه، هغوی به ما له سترګو کې داسې مخامخ ګوتې را منډي، ولې چې زما د لور خبره ده او د هغوی د زوی تا ډېر غلطۍ کړې دي لورې، ډېر غلطۍ دې کړې دي. ښه ځه مورې، کالج ته مې ډیمسي راغلی، زه ځم هغه راوړم چې زما د ست نه شوي نو بیا کار نه کېږي. صحیح ده لورې، زه د پلار د دې خبرې نه خبروم، سالار به در سره لاړ شي، خپله ډیمسي راواله او سیده کور ته راځه. صحیح ده مورې، صحیح ده که نه؟ صحیح شو. دا خو به ما دې کور ته واده کړي، خو چې د دې کور نه مې ولا جهنم جوړ نه کړو نو زما نوم به ملاله نه ګورو به. څوک یې لکه او دلته څه کې؟ زما پرېږده، دا راته ووایه ته څوک یې؟ دا زموږ د نیکانو ځمکې دي، خو ته مې پکې په اول ضروري دی ما ویل چې دلته څه کې، خو دا راته ووایه چې دا پلاټ ته اغوستی له چا نه دی؟ دا یې د بابر کمال نه اغوستی دی. بابر کمال خان تا ته ښه پته ده چې دا ځمکه زموږ د نیکانو او ستره تربورانو ده. ستا ورور موږ سره کار کوي، ښه هلک دی، موږ یې هم ډېر خیال ساتو، خو زما په تا باندې شک راځي چې ته د دلدار ورور یې او که نه. بابر کمال خان لاس په دې پنځو ګوتو کې م فرق وي، نه خو موږ ستا په کوټه کې ناست یو او نه ستا د لاسه خورو، زه د دلاور خان نوکر یم او د دلاور خورم څکم. چې د دلاور خان نوکر یې، چې د دلاور خان نوکر یې، دلاور خان خورا او سکا، د دلاور خان په ځای کې سر مه خوره، د خانانو مخې له خانان راځي، ستا غونته کې کوټګان نه چې د هغوی کوټه سرې وي، خپله لار دې واله او ځه. نورسیده ته خپل کار جاری ساته، هیڅ غم مه کوه، دا زمونږ او د دلاور خان لږه لانجه پاتې وه، په هغې کې داسې کوټه سر راځي، ته خفه نه شې، ته تا له یو څو ګنمینان رالیږم، صحیح ده، او ته خپل پلاټ ښه خشته طریقې سره جوړ کړه. صحیح ده، بېغمه شه. صحیح ده، ځه مننه.
الله هم خوشحاله که مهرباني انتظار څومره ظالم شیز دی چې په سړي یو منټ هم لکه د کال تېرېږي. دا زه یې یاد کړو چې اوس به کله راځي. څنګه راشد خانه؟ ملالې ولې به مینه دې پرېښوده او که نفرت ترنه شروع کړو چې دیدن هم نه راځي؟ نه نه مې مینه پرېښې او نه مې د نفرت چالو کړی. تا هر څه په خپلو سترګو وکتل. ښه رښتیا دا راته ووایه چې کور څه حالات و؟ کور څه حالات؟ کور کې حالات ډېر زیات خراب دي. زه په کمره کې قید کړو ما او په بانر ووتم. ټنشن مه اخله، هېڅ غم ونه کړې، زه در سره یم او کم خلک چې د حالاتو مقابله وکړي هغه کامیابه وي. خو ملالې دا راته ووایه چې بابا جان دې څه وي؟ بابا جان دا خبره کړې وه چې د سالا رور دلدار له دې ورکوم او هغه هم د بند د پاسه. دلدار؟ د دلدار د دومره جرأت زموږ نوکر به راپاسي او زما د ترور لور به کوي؟ هېڅکله هم نه. که هر څنګه یې زه به اوس خپل بابا جان خبروم، پوه شوې؟ او ته هم په کولو غوږونه واوره چې زه د نه رستو کېږم ته به نه رستو کېږي. په مینه کې به جفا نه کې. ما تا سره مینه کړې ده او زه ستا نه بغیر یو منټ هم نه تېروم. که هر څنګه یې د دلدار ډولۍ ته به رانه ته هېڅکله مو نه خېجې. اوس هسې د اوبه د وخت تېرې دي. ګوره اوس هغوی ما د کور نه بهر نه پرېږدي. زه اوس د کالج په بهانه راوتی یم. موږ به خپل ملاقاتونه محدود کړو ځکه چې ستا بابا هم خبر دی او زما بابا هم خبرېږي. راشد کماله دا راته ووایه چې دا جنۍ څوک ده؟ بابا دا او دا څوک ده؟ دا بابا د ده کالج ملګری ده. راشد کماله زما دا خبره په کولو غوږونو واوره. داسې ماحول زه بالکل نه خوښوم. نه بابا دا زما د کالج فرینډ دا و، نوټ بکس پاتې شو هغې پسې راغلی وه هم ورته حواله کول. هر څه چې دي په دې علاقه کې زما مشرانو ډېر ښه وخت تېر کړی دی او دا خلک زموږ ډېر زیات عزت کوي. کوشش کوه چې زما په لمن باندې داغ ونه لګي. نه بابا جان داسې هیڅ خبره نشته. دا د دې نه مخکې د دوی یو پروګرام شو مري ته تلو چکر لا هغې کې ورسره زم تلم. دا جنۍ ما ځکه وپېژنده. او بابا بابر کمال ټیک وایي. زه ټیک شوه، ګاډي کې کېنه. صحیح ده بابا تاسو کېنئ.
ګلونه خو ته وکرل خو د دې باغ مالي زه نیم ښه چې بار بار به راځم او د ګلونو صفایي به کوم. ټیک ده بابا ګوري. دلداره راته وایم که نه وایه سالاره څه دي؟ نن خو د رانه خوږ نیک په مخ باندې ښه ګرمه توړه ویسته. ته خو به نن ښه خوشحاله شوې که نه؟ خوشحاله سالاره ما کابل ستا ته دوه درې خبرې سیوا وکړي د هغې مطلب همدا و چې زه تا دې څپېړې نه بچ کړم خو تا ما ته سپک وکتل. ها نو لکه تا ته ما سپک وکتله ټیک ده زه نن ستا منمه تا ته ما سپک وکتل نو ځکه بدعمل یم او کار څنګه یم ته زما رور یې په کار وه چې ته لاړ شې او دا خانانو نه زما تپوس وکړي چې تاسو زما دا رور ولې وو. سالاره ته زما د پلار په ځای ورور یې د هغوی نه خو بدل زه د څپېړې یا د ټوپک په ذریعه نشم اخیستی. زه هم دې ورځې ویرېدم چې په تا باندې د کمال خان بچي ګزار ونه کړي ولې ولې ته خو زما د پلار په ځای مشر ورور یې زه ستا بېعزتي چاته برداشت کولی شم؟ تا ته پته شته چې ستا په سر ما هغه ورځ د بابر خان څونه خبرې اورېدي؟ نشته تا ته پته. زه رالم او ما تا ته خبرې وکړې چې سالاره په سمه لار روان شه. دلداره همدغه فرق دی په ما او په تا کې چې ته دې تپوس نشي کولی او زه د خان نه خو څه چې زه د باچا نه هم کولی شم. که دا ګزار زما په ځای باندې په تا باندې خانانو کړی وی نو تا به نن کتلي چې ما دله په دې منځ شلول که نه خو ما ته نن پته ولګېده چې زما ورور یو بزدله انسان دی درپوک او بزدله او بې غیرته انسان دی. جی بابا تاسو څه وی؟ او بابر کماله ما تا ته دا خبره کوله راشد کمال سره چې کوم جنې ولاړه وه دا څوک وه؟ تا وی چې دا ډېر ښه خاندان سره تعلق ساتي. بابا جینۍ خو خانداني ده ښه او پردی هم نه ده. څه مطلب؟ زمونږ د ترور لور ده بابا. څه؟ په اوس کې خو یې که نه تاسو ته خو ما ویلو چې د دې خاندان نه به لرې اوسئ بلکې انسان څه کې چې د هغوی د سپینو هم ځان ساتئ. دا خبره زه نه منم. ورشه او راشد کمال راوغواړه. د دې خبرې خو بابا یو کال شو هغه تاسو ته یارې نه نشو ویلی
خیر دی د ترور لورې ده څه پردی خو نه بابا بس بابر کماله دا ټیک چې ته زما مشر زوی خو زما پلار نه سالاره زه بوزدلی نه یم. ما سره د دې پرېوتو دیوالونو غم دی. سالاره ته خو په دلاور دومره ملا تړې خو په دې خانان دومره ملا مه تړه. دا خانان څه کې خپل روح هم د سره وفا نه کوي ظالمه. خپل روح په دې پلي مدار کې پرېږدي. دلداره دا خو تا ماته هماغه خبره وکړه چې زه نه خورم تا سره او ته لوښی مشین غواړې. زه خو راته ویم چې ته دغه خانان نه روزه ځکه چې ته خو هم د داسې خانانو سره یې چې هغه هم ګورې د چا په کار نه راځي. دا که نور څه نه دي نو ما له خو پیسې ټکې ډېرې راکوي که نه. سالاره په تا باندې دلاور د نورو خلکو سرونه غورځوي هله دله پیسې درکوي او زه د خپلو مټو په زور د خپل محنت رزق خورم. که لږې دي او که ډېرې ستا د 1000 روپو برابر زما حق علاج 10 روپۍ دي. دلداره په ډېر اوږدو بګتو باندې نه پوهېږم خو چې د کمې ورځې نه مې وسله په لاس کې راوچته کړې ده که نه نو ور سړی راته سلامونه کوي او ور سړی رانه یارېږي. او دلداره تا چلته په هسپتال کې د اکسیجن ماشین لیدلی دی؟ د هغې کرښې چې تر څو کږي نو انسان ژوندی او چې کله نیغې شي انسان ختم. داسې مثال د دې دنیا هم دی. دلته چې تر څو کوږ وې که نه نو هر سړی به دې عزت کوي او چې کله نیغ شوي هر سړی به دې په سترګو کې چک درکوي. سالاره د ایسیجې په کرښو کې او د لاس په کرښو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی بچو. سالاره د ایسیجې کرښې چې کږي نه انسان ژوندي او د لاس کرښې چې نیغي نه انسان ژوندي. ته د خپل لاس کرښې په زور کږې او ځان وژنې. ته چې په کومه لار روان یې که نه دا سیده مرګ له تلې ده. ځان په زور مه وژنه سالاره. دلداره نو بیا ته ماته هغه لاره وښایه چې د کمې لارې سر ته مرګ نه وي چې په هره لاره باندې ځي نو مرګ شته. نو د بزدلۍ د ژوند نه مطلب څه؟ مرګ هسې یوه ورځ دی. ما خو د دې دپاره رالم ما ویل چې دا لالا به مې د خپل رور تپوس وکړي خو تا خو راته بیا نصیحتونه شروع کړو. زه دنه لاړم وروره د دې نه خو دا ښه وه چې یو بار مې یو پردي ته فریاد کړی وی. سالاره ته د پیسو په نشه کې ځکه تا ته زما خبرې نه ښکاري خو په داسې ځای کې مړ شه چې سار دې څوک په صحیح نوم یاد کړي لاس ته پسې اوچت کړي. د داسې مرګ نه څه مطلب چې خلک د پسې ټول عمر بیا کنځل کوي. راشد کمال څه شو؟ ګای راغی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا راته ووایه راشد کماله دا بابر کمال څه وایي؟ بابر کماله بابر څه خبرې تپوس کوي؟ ما ورته ټوله خبره وکړه د ملالې چې زموږ د ترور لور ده. او بابا ملاله زما خوښه ده. زما د خپلې ترور لور ده او زه وایم چې زه ملاله وکړم او دې کور ته راواده شي. بس راشد کماله